کندهار ښاروالۍ د خپلو پراخو انکشافي کارونو په لړۍ کې دا ځل د ښار په 9مه ناحیه 2هم ګذر کې د 4 کوڅو د اساسي رغونې چارې راپیل کړي دي. دغه کوڅې چې تقریبا یوه میاشت مخکې رغنیزې چارې راپیل شوي دي، پاته کارونه به د 3 میاشتو په موده کې بشپړ شي. موږ اوله پاککاري د ساحې وکړه، وروسته کندنکاري د کوڅو شروع کړه، او وروسته کندنکارۍ نه انشاءالله موږ سبګیټ جوړوو، او وروسته د سبګیټ نه چې کمپکشن وشوه، کارونه اخلاص شول، نو وروسته سبیس موږ لرو په ناخچه کې. په 9مه ناحیه کې 12 ګذره دي. په 12 ګذره کې په 10 ګذرو کې کار شروع دی. د 2 ګذرو کار ختم شوی دی. تقریبا 4 کوڅې په هر ګذر کې پخیږي. پاته به د 8 ګذرو کې 3م دی، 2م دی، 4م دی، او 10م دی، 11م دی، 9م دی. په دې کې اوس کار جریان لري. ان شاء الله تعالی کال در ختمېدو پورې د هغو کار پوره شي. دغه کوڅې چې تقریبا 819 متره اوږدوالی او 8 متره بردوالی لري، 80 کسانو ته پکې د کار کولو زمینه برابره شوې ده، چې نه کسان په مسلکي ډول او 1 کسان په غیر مسلکي ډول کار کوي. د ښاروالۍ څخه موږ ډېر خوشحاله یو. د نورو ورځ کې پخوا روزانه به ورځ وه یا به نه وه، موږ د دوی څخه ډېر خوشحاله یو. هم دلته اخته یو، هم دوی موږ ته پیسې راکوي. هغه مو کور دی، دا مو کوڅې دي، هم راته پخېږي. بالا موږ ډېر خوشحاله یو د دې کار. د دې پخوا به بیکاري ډېرې وې، او شکر هر روزه کار دی. پوه شولې؟ هر روزه کار دی. د بچیانو یو روزي وړو. د دغه کوڅو په اساسي رغونې سره د همدې سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه ځانګړې مننه وکړل. خلک راوځي ډېر په تکلیف په ژمي کې او په دوبي کې د باندې دوړې او خاورې په